السلام علیکم قدرمن ولیدونکو، نن درته د ګلپاڼې په اړه اړین معلومات لرم. هیله ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. څو ورځې وړاندې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ګلپاڼه لنډي کوتل ته تللې وه او هلته یې د مرستیال کمشنر په کور کې یوه ویډیو جوړه کړې وه چې په ټیک ټاک له خپرېدو وروسته لاس په لاس شوه او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په دغه ویډیو سخت غبرګون ښکاره کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د دې ویډیو په تړاو یوه کمیټه هم ټاکلې وه تر څو معلومه کړي چې ګلپاڼه دولتي تعمیر ته چا بیولې وه او د چا په وینا یې ویډیو جوړه کړې ده. اوس تازه په خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ ګوند یو مشهور سیاستوال ارباب حضر حیات د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د دفتر رئیس ته په دې تړاو خط لیږلی دی. پاکستاني رسنۍ وایي ارباب حضر حیات په دې خط کې لیکلي دي چې ګلپاڼه د هغه د کورنۍ سره ګډه لنډي کوتل ته تللې وه او د ګلپاڼې په ګډون دوی ټولو ماسکونه هم اچولي وو. هغه په خپل خط کې لیکلي دي چې دوی د ګلپاڼې پیژندنه پټه ساتلې وه. هلته د خیبر مرستیال کمشنر د دوی کورنۍ ته د چای بلنه ورکړې وه چې په شین چمن کې ګلپاڼې د څو ثانیو ویډیو هم د ټیک ټاک لپاره جوړه کړې وه. په راپورونو کې ویل شوي نوموړي په خپل خط کې زیاته کړې ده چې هغه ویډیو د ګلپاڼې له خپل شخصي ټیک ټاک اکاونټ نه خپره شوې ده خو خلکو ورته غلط رنګ ورکړی دی. د یادولو وړ ده چې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ګلپاڼه څو ورځې وړاندې لنډي کوتل ته تللې وه چې له هغه ځای یې عکسونه هم خپاره کړي وو او د سیمې د ښایست صفتونه یې هم کړي وو. وروسته هغې د مرستیال کمشنر په کور کې جوړه کړې ویډیو هم په ټیک ټاک کې خپره کړه چې خلکو پرې نیوکې وکړي او حکومت پرې غبرګون ښکاره کړ.